د جګړو تر سیوري لاندې انسان. نړۍ کله ناکله داسې ښکاري لکه پر نازک تار ولاړه وي، یو ناڅاپي پریکون بس دی چې هر څه ګډوډ کړي. جګړې د نقشو کرښې بدلوي، خو تر ټولو ژور بدلون د انسانانو په زړونو کې راولي. ویره، بې باوري او د سبا په اړه نامعلومه اندېښنه د باران په څیر خپریږي او هیڅ پوله یې نشي درولی. لوی قدرتونه د نفوذ، امنیت او ګټو خبرې کوي، خو عادي خلک د ډوډۍ، کور او آرام خوب په فکر کې وي. یوې مور ته مهمه نه ده چې څوک بریالی شو، هغې ته دا مهمه ده چې زوی بیرته کور ته راشي. همدا ساده هیله ده چې د سیاست تر ټولو پیچلې معادلې شرموي. اقتصادونه کمزوري شي، بازارونه لړزیږي او د ژوند لګښت لوړیږي. هغه څوک چې له جګړې لرې دي هم د هغې بیه ورکوي. د تیلو په بیه، د خوراک په کمښت او د راتلونکي په تیاره تصویر کې. نړۍ نن دومره تړلې ده چې د یوه ځای اور بل ځای هم تودوي. خو د تیارو ترڅنګ تل د رڼا امکان وي. انسان د ورانولو ترڅنګ د بیا جوړولو وړتیا هم لري. ښارونه چې خاورې شي بیا راپورته کیدی شي. باور چې مات شي بیا جوړیدی شي. که اراده وي، سوله یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې د انصاف، درناوي او متقابل باور شتون دی. شاید راتلونکې نړۍ به له پخوانیو تېروتنو لږ څه زده کړي وي. هغه دا چې زور تل حل نه دی، او دا چې هیڅ ملت یوازې په ځان بسیا نه دی. انسانان که یو بل ته د سیال په ځای د شریک په سترګه وګوري، نو نړۍ به د ویرې له ډګره د همکارۍ پر لور واوړي. نړیوالو، تر ټول ستر ځواک وسلې نه بلکې شعور دی. کله چې خلک د سولې ارزښت درک کړي، هماغه وخت تاریخ نوې پاڼه اړوي.